د نومبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره یې آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکی، هم د بلاګ مخته وړونکی، هم مقاله لیکونکی چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خپرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مین چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره می د استاد نجیب منلی نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو. لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی. وبخښئ، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟ که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په هغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کیږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده. استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم. نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په ښایسته لیکلو کې راځي. نو د خوند خبره هم بل هغه دی. یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منظم یو لاره تعقیبوي؟ خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟ نو مثلا که موږ خبریال ته وګورو، اکثر خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، که نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي. مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو دا خبریال ته لیکوال وایو. نو هیمنګوی ته خو د خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي. یوازې داستانونه نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او د نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي. مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولی؟
دغه تفکیک هم عام نه دی کنه. څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي. ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څرنګه نو خبريالان کوم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبريالۍ سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي. د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي. فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شیبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟ لیکوال پیدا کول مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه د وسیلې په توګه کار اخلي. خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو ښه لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالي له منصبه را څوک را ښکته کوي؟ هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغو معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی. خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي. نو لیکوال هم کېدای شي د یو کس لپاره لیکوال د بل کس لپاره لیکوال نه وي. خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت. یعنی که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کېږي، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کاروونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه بیا یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره حکم دی. که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو په فرانسه کې ژوند کوئ، په فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟ هر خلک چې لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي. نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبي انداز ده؟ آیا د ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبي انداز او که هغه د کیسه لیکوال ادبي انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مور ننوځي؟ نو ادبي انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبي انداز دی. له استاد منلي په مننې.